تاسو به دا یو خبره اورېدلې وي چې یاره نور په ګوته باندې نه پټېږي. نو بالکل هغه ثبوتونه راغلي دي کوم چې یاره شازیب په حوالات کې بهر یو کس ولاړ دی او لاس ورته وردنه کې هغه ته یو ټیلر ورکړي او کله چې هغه ویزان چې هغه لاس غیب شي. ملګرو کوشش کوو چې دا ویډیو مخکې شیر کوو. دا ویډیو چې څومره تاسو شیر کولی شئ په دې سیټ چې دا کومه ویډیو تاسو ته ښکاري نو دا هغه ویډیو ده چې په کوم کې لاس رادننه شوی دی کله چې ورته تاسو په غور باندې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو هغه انتظار هم ختم چې یاره شازیب چا پانسي کړی دی که یا ځان یې پخپله پانسي کړی. په دې سیټ چې دا کومه د سی سی ټي وي کیمرې هغه ویډیو تاسو وینئ دا هغه زړه ویډیو ده خو په دې کې نوي اپډیټس چې کوم دی راځي او ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره دغه هغه کومې ټولې ویډیوګانې چې څوک هم ملګري پې کوي نو پکار ده چې یاره شیر کړي چې یاره دې هلک ته دې ماشوم دې پلار ته چې کوم دی انصاف میلاو شي. که چېرته ګناه پولیس ته وي دغه د تاڼې دې پولیس ته ایس ایچ او وغیره ته نو هغه ته دې باقاعده سزا میلاو شي ځکه چې په دغې ویډیو کې ایډیټینګ هم شوی دی او د پانسۍ په دې دوران کې چې کوم دی کله ځان پانسي کوي نو یو لاس چې کوم دی هغه رادننه کېږي په دې حوالات په دې کوم دا سوري چې دي په دغې حوالات په دې ګیټ کې چې کوم دی لاس رادننه شي او د هغه د ټیل وهلو پورې به زه ووایم چې هغه لاس وي کله چې هغه وزنګېږي یعنې اویزان شي د هغې نه پس هغه لاس دننه شي. نو ملګرو دغه ویډیو باندې له پاسه دا خبرې هم تاسو وګورئ او ښه باقاعده چې په غور ورته یو انسان وګوري نو هغه لاس رادننه شوی دی بیا هغه لاس غیب شي. نو راځئ تاسو له اول دغه ویډیو وګورئ. ملګرو تاسو به دغه ویډیو چې کوم دی کتلی وي چې په دغه ویډیو کې ښه باقاعده هغه لاس هم رادننه شوی دی بیا چې کله هغه اویزان شي نو هغه لاس بیا چې کوم دی ورک شي. نو اوس بالکل حقیقت فرور راښکاره کېږي چې یاره څه وجه کیدی شي چې د لاس د چا دی. بله مین خبره صرف دا د یو ثبوت په دغه اخرنی ثبوت وي چې یاره د دې سی سی ټي وي فوټیج داسې یو څوک را پیدا شي داسې د ایس ایچ او مشر دلې یا د دې تاڼې وغیره ډي ایس پي ډي آی جي ګان چې یاره دغه فل ویډیو د کوم حوالات کې چې کومه فل ویډیو شوې ده چې د اول نه واله تر اخره پورې د ده د رادننه کېدو پورې چې کوم دغه کیمره لګېدلې وي داسې هم د وخت نه خو ټول ثبوت په دغه کې راښکاره شي چې یاره داسې چل شوی دی دی څنګه راغورځېدلی دی وغیره څنګه پانسۍ ته ختلی دغه لاس ته چا دی. نو ټول حقیقت په صرف اخرنی ثبوت وي چې یاره فل ویډیو چې کوم دی هغه راښکاره شي په سوشل میډیا باندې او وغیره د کوم ججان چې وي کوم انصاف والے چې وي کوم چې فیصله کوونکي چې هغوی ته مخامخ کړي شي چې یاره په دغه کیمره کې ټوټل ویډیو دا ده او څه شوي دي نو اخرنی ثبوت په هغه وي او نور چې انشاءالله صاحب ډېر سره سره په شیر کوو خو ملګرو ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ چې یاره دې غریب ورور لا دې کوم د شازیب پلار چې دی چې یاره د انصاف میلاو شي.